Audio Jungle. Audio Jungle. عرب اماراتو کې چارواکي وایي چې د نوي کال په شپه د ماسک لګول لازمي دي. د ودانو دننه او بهر په خلکو د ماسک اچونې لازمي دي چې د بې ماسک خلکو ته به 3000 درهمو پورې سزاګانې ورکړل کیږي. د موسمیاتو ادارې نه ورکړل شوي عکسونه ښایي چې د نوي کال په شپه په ملک کې ځای په ځای د باران کېدو هیله ده او موسم به یخ او خوندور وي. د جنوب مغربه تیزه سیلۍ او د کچې درجې توپان به ډریورانو ته په ګاډو چلان کې مشکلات او میدانونو کې د خاورې الوزولو سبب ګرځي. دوبای وایي چې د تیر کال په توفیر سخت کال په روډ کې شوي حادثو کې مړینو کې 60% زیاتوالی راغلی. تیر کال 2.8 او په 2021 کې او یا مړی شوي دي. د کووډ-19 بیا خپرېدو په خاطر ابوظبي د سکولونو پرانیسته د 2 ونو په توپیر ځنډولي دي. د شارجې او دوبای تعلیمي وزارت وایي چې پلان سره سم د سلک بدلون سره د خپلې مدرسې خلاصوي. سکولونه را روانه ونای کې د نوي جوړ شوي دفتري وختونو سره سم د پیر ورځې نه خلاصېږي چې د زوړ وخت په توپیر د جمعې ورځ د کار او اتوار د چوټای ورځ ګرځوي. 2215 وګړو ته کووډ-19 مثبت تشخیص شوی دی چې 4.5 لکه ټیسټونو په نتیجه کې اعلان شول. د مړینې راپورټونه نه دي ورکړل شوي. د کووډ-19 خپرېدو کچه په سمدستي پورته شوې چې د دسمبر په شروع کې 500 وګړو پورې وه. ابوظبي کې دغه ملک ټول نغټ مندر آبادیږي چې پکې خلکو ته په دواګانو او رسمونو کې په برخه اخیستو دعوت ورکړل شوی دی. اشوک کاټیکا د هندوانو مندرو چیرمن وایي چې مندر به د هندوانو لرغوني دیني کیسو په بنسټ په ډیزاین جوړیږي چې د هندوستان ورته هنري مستریانو د لاس جوړې شوي خاورینې ستنې او قالبونه راوارد شوي دي. ښاغلي کاټیکا وایي چې کتونکي او برخه اخیستونکي به د مندر جوړونه ګوري او ویردونه به وایي. مندر به 15 ګنبدونه او 7 مندري منارې لري چې د عرب اماراتو 7 ایالته څرګندوي. د دوبای ایرپورټ وایي چې د کووډ په خطر یې د هغه ملکونو نه چې ریډ زون یا چوکاټ نه بهر دي ټیسټونه پیل کړي دي چې بنسټ یې بشپړ نه دی او بېواره اخیستل کیږي. په سوشل او الکترونیک میډیا مشهوره برطانوي غیسلین میکسویل چې د آکسفورډ یونیورسټۍ نه یې لوړې زده کړې اخیستې دي او د برطانوي پریس مخاورز رابرټ میکسویل لور ده د امریکې یو عدالت د کوچنیو نجونو په سمګلینګ او جنسي تیرونو کې سزاواره ثابته کړې ده. 80 کلنه میکسویل به باقي عمر په زندان تیروي. اسرائیلي وزیر دفاع بني ګانټس د فلسطین مشرتابه محمود عباس سره لیدلی دي. دا لید د کاته چې د تیرو 11 کالونو پس د ښاغلي عباس د اسرائیلي چارواکي سره ړومبي دي. پکې اسرائیل د فلسطین سره په چلان کې د 100 نرمو ګامونو اخیستو فیصله کړې ده او وایي چې هغه لسګونه میلیونه ډالر چې د ټیکس په شکل د فلسطین لپاره جمع شوي فلسطین ته ورکړي. ورسره په زرګونو فلسطینیانو ته په اسرائیل کې د قانوني پاتې کېدو وضع هم وربخي. دا تر اوسه د تازه خبرونه د نورو سره بیا حاضرېږو.